وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. پنځلسمه پارا سورة بنی اسرائیل 94 آیت تے دین مخی آیاتونو کی مشرکینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اته مطالبه وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا جواب ورکړ دی ټولو هل كنت الا بشر الرسول زنیم مگر ستاسو پشان انسانم خو ستاسو نه اوچت پدې ما چې الله ز رسول ګرځولې ما زما په اختیار کې معجزات خو نه دي چې زه په خپل اختیار تاسو ته پیش کم. اوس دې درې آیاتونو کې د مشرکینو یو شبهه ده د هغې الله جواب ذکر کوي او دا شبهه اصل کې د دې مخکې آیت نه پیدا شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی زه خو ستاسو په شان بشر یم انسان یم او رسول. نو دې ظالمان ور باندې دا اعتراض وکړو چې بیا خو موږ ته نه منو ځکه چې ته رسول خو ته خو زموږ په شان انسان یې که چېرته الله موږ ته ملایک را لیږلی وی رسول نو بیا به موږ منلی وی. ته انسان یې نو د دې وجې ستا د رسالت نه موږ څه کوو انکار کوو. که ته بشر نه وی انسان نه وی نو موږ به په تا باندې ایمان هم راوړی وی او ستا خبره به موږ تسلیم کړی وی. نو دی اول آیت کې الله رب العالمین دا غوی دا شبهه ذکر کوي ورپسې دو آیتونو کې جواب دی. وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ان یؤمنو چې ایمان راوړي دوی په دې رسول باندې اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دوی ته هدایت الا مگر ان دی خبر قالو چې وای دوی ابعث الله بشرا رسولا آیا را لېږلی دی الله تعالی بشرا انسان رسولا رسول یعنی موږ ته ځکه نه منو چې ته خو انسان یې زموږ په شان. نو دوی به نبي علیه الصلاة والسلام ته ویلې که چېرته ته ملایک وې فرشته وې نو بیا به موږ ته منلی وې. الله رب العالمین جواب کوي قل ورته ووایه لو کان فی الارض ملائکة که چرته وی په دې ځمکه کې ملائک یمشونا چې ګرځېدل دغه ملائک مطمئنینا اوسېدل. الله وی دې مشرکانو ته ووایي که په دې ځمکه کې د انسانانو په ځای ملائک اوسېدې نو بیا به ورته ما څوک نبي را لېږلی وي ملائک به مې ورته را لېږلی وي که نه. ګوره الله وی دا قانون دی په دې ځمکه باندې انسانان اوسېږي نو انسانانو له پکار دا ده چې رسول هم ورته څه راشي انسان ورته راشي که نه نو هغه به د دوی په خبرو باندې پوهېږي دوی به د هغه په خبره باندې پوهېږي. او اوس دا انسانان دي والله دوی ته ملائک راولېږي نو دوی به څه په خبره باندې پوه شي. نو الله وی دا خو تاسو د عقل خلاف خبرې کوئ. نو الله وی ورته ووایه که په دې ځمکه کې ملائک اوسېدې یمشونا ګرځېدې مطمئنین اطمینان سره یعنی اوسېدې. دا مطمئنین ټکې ورسره دې دپاره ذکر کو چې اسې خو ځمکې ته روزانه ملائک را کوزېږي ګرځي خو هغه خو مستقل دلته نه اوسېږي که نه لږ وخت دپاره را کوشي او بیا بر اسمانونو ته وخیږي.
الله وینا مطمئنینا کدا ملائک په دې ځمکه کې اوسېدلې بره نخته ژوند دې تیرولې. نو اوس مخکې خبره ذکر کوي لنزلنا علیهم من السماء ملکا، نو خامخا را لېږلی به مونږ دوی دپاره د اسمان نه ملکن ملائک رسولا رسول. الله وی که دلته ملائکو ژوند تیرولی او په دې ځمکه اوسېدلې همیشه دپاره، نو ما به وله رسول هم څه را لېږلی وي، ملائک به مې را لېږلی. انسانان ژوند تیری نو رسول هم وله څه پکار دی، انسان وله پکار دی که نه. دا خو یو جواب شو. دویم جواب دی بل آیت کې الله ذکر کوي قل اوایا کفا بالله شهیدا بینی و بینکم، کافی دی اللہ تعالی یا پورا دی اللہ تعالی شهیدن گوا بینی پمین زما کی و بینکم پمین ستاسو کی. یعنی پیغمبر دی خلقو توئی که تاسو ما منی او کمی نمانی، زما د رسالت گوئی الله ورکی. الله وی چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د طرف څه دی پیغمبر دی. کفا بالله شهیدن دا معنی ده. خو الله کوم ځای کې دا گوئی ورکړی ده؟ نو دا ټول قرآن کریم دا اصل کې دا الله څه ده؟ دا گوئی ده کنه. ځکه چې قرآن کریم دا یو لویه معجزه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام، او په دې قرآن کې الله رب العالمین بار بار د نبی علیه الصلاۃ والسلام رښتینوالی ذکر کړی دی. او بل دا چې وخت په وخت باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره الله امدادونه هم کړي دي کنه. کافرانو د قتل څومره ارادې کړي وي الله بچ کړی دی، په کافرو باندې ولا غلبه او فتح یې موله ورکړې ده. دې ته وایي کفا بالله شهیدا، الله گواهی ورکوي چې دا حق پیغمبر دی. انه یقینا الله تعالی کان دی بعباده په بندګانو خپلو باندې خبیرا خبردار بصیرا لیدونکی. یعنی الله رب العالمین داسې ذات دی چې هغه ته د انسانانو ټول حقیقت معلوم دی. نو الله وی زه د انسان په طبیعت او په حالت باندې خبردار یم او زه لیدونکی ما. نو زه په دې حکمت ښه پوهېږم چې انسانانو ته زه څنګه رسول راولېږم، انسان ورته راولېږم. الله وی ما ته پته ده که ملائک مې را لېږلی وی نو بیا د انسانانو سره جوړښت نه خوړو. وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ان یؤمنو چې ایمان راوړي په دې رسول باندې اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دوی ته هدایت، الا مگر ان دی خبر قالو چې وای دوی ابعث الله بشر رسولا، آیا را لېږلی دی الله تعالی انسان رسول. قل اوای ورته لو کان فی الارض ملائکه، که چرته وی په دې ځمکه کې ملائک یمشونا ګرځېدې دوی مطمئنینا اوسېدلې لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا، خامخا را لېږلی به مونږ په دوی باندې د اسمان نه ملائک رسول. قل اوایا ورته کفا بالله پورا دی الله تعالی شهیدن گوا بینی پمین زما کی و بینکم پمین ستاسو کی. انه یقینا الله تعالی کان دی بعباده په بندګانو خپلو باندې خبیرا بصیرا خبردار او لیدونکی. دی بل آیت کی الله رب العالمین دو ډلې ذکر کوي. ګوره مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت الله ثابت کو، اوس د هغې نه پس دوه قسمه خلق ذکر کوي. او دا د یو خبرې جواب هم دی. خبره دا ده چې دا نبی دومره رښتینی پیغمبر دی او الله یې ګواهي ورکوي، نو بیا ولې دا خلق نه مني؟ په کار دا ده چې ټوله دنیا یې تسلیم کړي که نه او ایمان ور باندې راوړي. نو الله وی د دې خبرې تعلق د هدایت سره دی، او هدایت دا زما په اختیار کې دی. د رسول کار څه دی؟ صرف خلکو ته پیغام رسول. دا خو زما کار دی، زه چې چاله وغواړم هدایت ورکوم او چې چاله چې وغواړم هغه ګمراه کوم. نو دا دوه ډلې ذکر کوي. ومن یهد الله او هغه څوک چې ومن یهد الله چاله چې هدایت ورکي الله تعالی فهو المهتد، نو دغه هدایت موندونکی دی. الله چې څوک په سمه لار روان کي بس هغه په سمه لار رواني. ومن یضلل
او هغه څوک چې بیلاری کی الله تعالی نو فلن تجد لهم نبم تدوی لرا اولیاء دوستان من دونی سوا د الله نه. الله وی زه چې څوک ګمراه کم نو پیغمبره زمان علاوه به دوی سره څوک مدد نشي کولی. ګوره دا ډیر سخت آیت دی ها. دا کم چې ګمراه خلق دي، کافر خلق، مشرکان خلق، دی آیت کې الله رب العالمین د قیامت د ورځې د هغوی یو عجیبه حالت ذکر کړي. شاید چې تاسو یې پیل ځل واورئ په غوږونو باندې. د قیامت د ورځې خو مختلف احوال دي که نه، قرآن مخکې تیرم شو، بیا نور به م راځي. خو دی آیت کې الله رب العالمین ډېر عجیبه حالت ذکر کوي. الله وی دا کم خلق چې زه ګمراه کم، کافر مشرک، ونحشرهم راجم بکدوی لر یوم القیامت پورز د قیامت علی وجوههم روان بی په مخونو باندې، عمین لاند بی و بکمن چاړاګان بی و سمن او کاڼ بی. الله وی دا داسې خلق دي چې کله د قبرونو نه راپاسي انسانان په څه باندې مزل کوي؟ په خپو هلته به په مخ باندې رواني، خپې به بری سر به لاندې، سر چپه چې ورته وي. دا به ډېر عجیبه صح حالت تیره دی ګمراه خلکو الله ذکر کړي. حدیث کی راضی انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی، د بخاری مسلم حدیث دی. یو صحابی تپوسو که چې د الله رسوله انسانان به په مخ باندې څنګه رواني په ورځ د قیامت؟ په مخ باندې به ګرځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی هغه الله چې دا دومره غټ انسان په دې دوه خپو روان کړی دی، دا بدن بره غټي که نه، په دې دوه خپو روان دی، نو ولې په مخ یې الله نشي روانولی؟ دا بالکل حقیقت باندې دا خبره بنا ده. دا خلق چې په ورځ د قیامتي سر خپې به بری، سر به ښکته الټه به داسي، سرونه ښکته او خپې به ورباندې د پاسي. دا ځکه دوی د الله دین الټه کړی و که نه، الله به هلته الټه کي، داسې به رواني، سربولې چې ورته وایي. ډېر سخت حالت دی. نو یو خو به په دې رواني، بل د هغې سره سره به څه عمین په سترګې به هم کار نه کوي، ړانده به مي. ښه چاته که فریاد وکړي، خبره وکړي، الله وایي بکمن چاړه به مي، خبرې به هم نشي کولی. او وسمن د بل اواز به هم ناوري، په دې غوږونو به هم کاڼئ. نو چې خپې هم در باندې د پاسئ، په مخ روانې، سترګې دې مړندې دي، خوله دې م چاړی ده او غوږونه دې م کاڼه دي. نو دا څه حالت دی که نه دی؟ او بیا ورځم ورځ د قیامت ده، سخته ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قیامت دومره سخته ورځ ده چې د جهنم نه دی، دا دوزخ دې کې به ملائکو 80,000 جلبونه اچولي، واګې به پکې اچولي، 80,000 واګې، او مع کل زمام 70,000 ملک، او د هر واګي سره به 80,000 ملائک را رواني، یجرونها د جهنم براکاږي او دا رمباړې وي، او قیامت ورځ ته به رامخته کوي. په دغه ورځ به دې خلکو بیا دا حالت وي چې خپې دې بره او سر دې لاندې، سترګې دې مړندي، په ژبه م چاړی، غوږونه دې م کار نه کوي. دا ډېر سخت حالت دی. دې نه پس به بیا الله څه وکړي؟ مأواهم جهنم، زید دوی جهنم دی. ملائکو ته بوی جهنم ته ورغزار کوي. خو چې کله دی جهنم ته وردن نشي، نو دا عذاب به ورباندې الله کمی نه، سیوا کوي به ورباندې. الله وی کلما خبت، هر کله چې لمبي کمی شي، خبت وی د اور لمبو کموالی ته. کله کله سړی اور بل کی که نه، نو که خیال هم کړی هغه خشاک چې وسوځي، نو د اور دا لمبه لږه څه شي، کمه شي. د جهنم د اور لمبه خو نه کمیږي، خو د دوی په دې سترګو کې به دوی ته داسې کمه ښکاره کېږي. نو الله وی کله چې د دوی په خیال کې خبت دا لمبه کمه ښکاره شي، زدناهم، نو زیاتې کو به مونږ دوی لره سعیرا، لمبې. الله وی زه به وله نور هم دا لمبې څه کومه، دا به سیوا کم، د جهنم په دې اور کې به دا خلک پراته وي. خدي خلقو ته الله رب العالمین دا داسې عذاب ولې ورکوي چې د خپو په ځای به په مخونو رواني، سترګې ړندې، په ژبه چاړاګان، غوږونه به کار نه کوي، په جهنم کې به پراته وي، لمبو کې به سوځي. الله وایي دې خلکو کې 2 مرضونه و.
دی آیت کې هغه دوه بیماریانې ذکر کوي. ذالک جزاهم دا سزا د دوی ده بانهم په دې وجه باندې کفروا بآیاتنا چې دوی کفر کړی په آیاتونو زمونږه. قرآن به ورته بیانېده دوی به ورته غوږ نه ایښوده. قرآن به ورته بیانېده ویلې مړه دا تش د قیسو کتاب دی دا ما اورئ نور خلک به هم تمنې کول. کفروا بآیاتنا دا مطلب دی توحید مسئله نه منله رسول نه منلو قرآن نه به انکار کو. یو دا مرض. دویم وقالوا اویل ایزا کنا عظاما ورفاتا آیا کله چې شو مونږه اډوکی ورفاتا نو زره زره ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا خامخا را پورته کیږو به مونږه خلقا په پیدایش جدیدا نوي سره. دویمه به دا خبره کول ویل به ښه چې زمونږ د اډوکي د خاورو سره خاورې شي نو ولې بیا به مونږ الله را پورته کولی شي. د قیامت د ورځې نه څه کوو انکار یې کوو. دا لوی خطرناک مرضونه دي. ګورې د الله قرآن نه منل او باس بعد الموت دوباره ژوند نه منل داسې خلکو ته الله رب العالمین دا ناشنا عذابونه ورکوي. نو دا دوی چې دا خبره وکړه چې یاره موږ به دا اډوکي زمونږ ذره ذره شي نو آیا بیا به موږ الله را پورته کوي. نو د دې الله جواب ورکوي. الله د چا سوال نه پرېږدي. الله وی اولم یرو آیا نګوري دوی ان الله الذي یقینا الله تعالی هغه ذات خلق السماوات والارض پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې. الله وی دی بر نظام ته وګورو به د ښکته نظام ته وګورو. دا دومره لوی نظام ما پیدا کړی دی په اول ځل چې نام نشان نقشه مخکې نه وه او انسان تمیم پیدا کړی کن نو ولې دوباره دی بیا نشم را پورته کولی. اسمانونه ځمکې الله وی ما پیدا کړي. نو الله وی قادر دی علی په دې باندې ان یخلق چې پیدا کړي مثلهم د دوی په شان. الله وی زه په دې قادر یم چې تاسو به دوباره څه کړم را ژوندي به وکړم. خو صرف یاد ساته وجعل لهم مقرر کړي د دوی دپاره اجلا نیټه لا ریب فیه نشته د شک په هغې کې. ټیک د قیامت به راځي حق دی خو په خپله نیټه به راځي. الله وی هغې دپاره ما یو اجل یو نیټه مقرر کړې ده. کله چې هغه نیټه پوره شي د هغې علم چا سره هم نشته چې قیامت به کله راځي علم د الله سره دی. کله چې هغه نیټه پوره شي الله وی ګوره شک پکې نشته خامخا به راځي. خو ورځ یقیني د دوباره ژوند حق دی انکار ته مه کوه. فابى الظالمون انکار کوي ظالمان الا کفرا سوا د ناشکرینا. اوس دې بل آیت کې الله رب العالمین خپل قدرت ذکر کو. اوس د دې مخلوق باره کې الله ذکر کوي چې دا مخلوق ډیر عاجز دی او کمزور دی. الله وی د دې ټولو خزانو اختیارمن زیمه پیغمبر اوایه دی خلکو ته. د آیت کې الله وی که چرته د انسانانو لما د دې خزانو اختیار ورک بالفرض الله چاله نه دی ورکړي. که بالفرض الله وی ما چاله د دې دنیا د دې خزانو اختیار ورکو نو دا انسان قطورن ډیر بخیل له. نو دا انسان به بیا دا خزانې کدی یو انسان ته الله رب العالمین بالفرض د چا د رزق ذمہواری حواله کی چې زوال او تم مشر کړو په دې خلکو باندې څه کوه تقسیموي. نو الله وی دا انسان دومره قطور دی بخیل دی چې دی به بیا مان نه لګي یریږي به چې ختم نشي. دا خدا الله ذات ته فراخ رزق خلکو لور کوي. قل اوایا لو انتم کچرت تاسو تملکون اختیار من شی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت ضرب زما اذن دغه وخت کې لامسکتم خامخا بن بکی تاسو خشیت انفاق د یری د خلاصېدونه. تاسو به بیا د خزانې نه خرج کوئ چې یاره ختم را سره نشي. ولی وکان الانسانو د انسان قطورا بخیل. الله و انسان ډیر زیات بخیل دی. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنت قطات بخیل به جنت الله نه داخلی. وما منع الناس او ندی منع کړي خلق ان یؤمنو چې ایمان راوړي دوی په دې رسول باندې اذ جاءهم الهدى کله چې راغی دوی ته هدایت الا مگر ان دی خبرې قالو چې وای دوی ابعث الله بشر الرسولا آیا را لېږلی دی الله تعالی انسان رسول.
قل اوایا پیغمبر لو کان فی الارض کچرتوی پزمکه کی ملائک یمشون گرزیدل وی مطمئنین اوسیدون کی لنزلنا علیہم من السماء خامخال نازل کړي به موږ په دوی باندې د اسمان نه ملک الرسول ملائک رسول قل اوایا کفا بالله شهیدا بیني وبینکم پورا دی اللہ تعالی گواہ پمین زماو پمین ستاسو کی انہو کان بعباده خبیرا بصیرا یقینا اللہ تعالی پخپلو بندگانو باندی خبردار اولیدون کے دے ومن یهد اللہ او اغسوک چی ہدایت ورطو کی اللہ تعالی فهو المحتد نو دغ ہدایت مندون کے انسان دے ومن يضلل او اغسوک چی بیلاری کی اللہ تعالی فلن تجد لهم اولیاء من دونی نو ابنمومی تاغویل را دوستان سوا دا اللہ لا ونحشرهم را جمع وکمونگ دویل را یوم القیامت پورز دا قیامت بانی علا وجوہیم روان بی پمخونو بانی عمین لاند بی وبکمن چالاگان وسمن کانو مأواهم جہنم زید دوی اور د جہنم دے کلما خبت ہر کلچی لمبا کمشی د اور د جہنم زدناهم نو زیادی کو بمونگ دوی لر سعیرا لمبی د اور د جہنم ذالک جزاؤهم دا سزا د دوی د بانهم پدی وجبان کفروا بیااتنا چی دوی کفر کړو د آیاتونو زمونگا او بلدا وقالو ویل بدوی ایزا کننا عزواما ورفاتا کلچی شمنگا اڈو کی زرا زرا اینا لمبعوثون خلقا جدیدا آیا خاما خارا پورتکیگو بمنگا خلقا جدیدا پا پیدایش نوی سرا اللہ وی اولم یرو آیا نگوری دا خلقن اللہ اللذی یقینن اللہ تعالی اغزات خلق السماوات والارم پیدا کړی دی اسمانون او زمکا قادرون اغا قادر دی علا پدی بانی ان یخلق مثلهم چی پیدا کی د دوی پشان وجعل لهم او مقرر کړی دی دوی د پارا اجلا یو نیټه لا ریب فیه جنست دی شک پاغی کی فابى الظالمون پس ندی دا ظالمان الا کفورا سوا د ناشکرینا فابى الظالمون پس نکوی دا ظالمان الا کفورا سوانا شکری قلت ورطا آیا لو انتم تملکونا کچرت تاسو اختیار من شی خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زمان اذن نو دغه وخت کی الا امسکتم نو خامخا تاسو ببن کی دا خزانی خشیت الانفاق د یر د خلاصی دونا وکان الانسان قطورو دے انسان بخی